خوب ستونزه لري او لږ شانې روحي ستونزه هم لري. ډېر اپیکس اوريکولاریس د دې غوږونو د څوکو نه د دواړو څوکو په اندازه باندې دې ځای کې دا نقطه چې کوم ده د دومای شلمه نقطه ده. دا د دومای شلمه نقطه ده. یو کن چې کوم دی د دې ګوتې په اندازه باندې دې خوا وینټرال بیا چې د ډورزال او اخوا لټرال که نه دې خواو کې یعنې دا یوه نقطه ده ټوله د یو دغه اضافي یوه نقطه ورته ویلی کېږي چې په دې کې یعنې تاسو یو کن کولی شئ چې هغه ناروغان بې خوبه وي یا ډپریشن ژور ولري نو کولی شئ چې دا درد خو به نه لري، هېڅ درد نه لري. دوه تعینه چې کوم دي د دې په برابر د دې منځنۍ نقطه دا چې کوم ده د رنمای 18مه نقطه ده فلکزر کارپی اولناریس په نامه باندې اخرنۍ برخه کې د دې لیګامنټ راډیال خواته که نه دې ځای کې نو دلته چې کوم دی دا د زړه اوومه نقطه ده. هغه خلک چې د امتحان نه ویره لري قد چې کوم دی د دې دغه که چېرته درد کوو بیا به وی کله چې بیا درد کوي بعضې وخت کې یو شاټ ورته ورکوي نو دوباره بیا لرې کوي بیا بل ځای کې دا کوي یعنې هلته یې ورته مه پرېږدئ. بعض ناروغان دي چې موږ ولستنه دا وکړو هغې دوباره وایي چې دا ډېر زیات درد یې وکړو عصبي رشته هو بیا هغه به لرې کوئ بل ځای کې ورته دا کوئ ځکه دا ساحه چې کومه یي دا نقطه دا غټه یي دا داسې نه ده چې وړه ده دا یو ځای دی ته کولی شئ اخوا دې خوا یې دغه چې کومه ده هم د دې پوستکي د قات څخه د دې مړوند د پوستکي د قات څخه یو نیم کن پورته دا لاس دا یو نیم دا دوه ګوتې یو نیم کن هو دغلته چې دی د دې دواړو لیګامنټونو چې یو د دې پلمارس لیګامنټ عضلي لیګامنټ او یو چې دی د دې فلکزو کارپی راډیالیس که نه د دې دواړو تر منځ چې کوم دی دا ستنه ده دا ډېرې نقطې دي دواړه که نه هم د دې د پټیلا هډوکی دی که نه نو د دې څخه چې کوم دی درې کن د دې لاندنۍ څنډې څخه ښکته او بیا یوه ګوته د دې کیبیا د هډوکي څخه لټرال دغه ځای چې دی د معدې 26مه نقطه ده. دا ډېره مهمه نقطه ده. دا د انسان د بدن مقاومت پورته کوي او دا نقطه چې کومه ده هم انالګیتیکه نقطه ده. دا ډاکټر مقتدر یم د تمام د کلي اوسېدونکی یم او د نیمروز په ولایت کې د ریلیو انټرنیشنل ولایتي مسؤل یم. لکه څرنګه چې په معالجه کې موږ درملنه کوو نو د هغې دوز معلومي او د هغې تداوم معلومي چې د څو ورځو دپاره داسې به ګمان کومه چې د ده دپاره به هر دوز معلومي او تداوم به یې څنګه وي. درمل لپاره کوي فرضاً چې ډپریشن کې فرضاً ډپریشن چون عام مرض دی د پبلک هیلث په اساس باندې د افغانستان تقریبا 30% په دغه مرض باندې اخته دي او بیا زیات چې کوم دی ډپریشن دی انزایټي ده نو دغه د ډپریشن تداوی چې وشي دا خو ډېره غټه خبره ده ډېره زیاته غټه خبره ده او ډېر اهمیت لري دلته. نو اول خو ډېره زیاته مننه د ډاکټر صاحب له وخت نه چې یو داسې انیشیټیو یو ابتکار یې ورته راوړی دی او زموږ د افغانستان خلک ډېر خلک په عصبي تکلیفونو اخته دي او زیات چې کوم دی په ډپریشن باندې اخته دي. نو دغه د ډپریشن لپاره دغه تداوي څونه تداوم لري هفته کې یو دفعه راشي فرضاً څونه تداوم لري او بله غټه خبره دا ده چې ساید افیکټس یا عوارض جانبي نشته. نو بیا مو ته مبارکي وایم واقعا چې د کونړ د خلکو لپاره دا یو غټ خدمت دی نه تنها د کونړ د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان د خلکو لپاره ډېر غټ خدمت دی. بل کیمیکلز نه دي کیمیاوي شیان نه دي چې هغه نور عوارض پیدا کړي هغه نور تکلیفونه پیدا کړي هغه نور مرضونه پیدا کړي. فقط د ډپریشن پر رابطه ما دا تپوس لرله چې دا څونه تداوي کېږي. هفته کې باید یو ځل مریض راوغواړئ شي کولی شئ تاسې 2 ځله راوغواړئ او هلته چې دی نو موږ خپله مریضان تداوي کوو. دا تاسې کولی شئ چې ډېر ځله یې تداوي کوي خو هلته موږ یو ځل 10 ځل راغواړو او بیا یې نتیجه ګورو چې نتیجه څنګه ده. اما دا سړی کولی شي اوس موږ دا کرانیک دردونه چې کوم دي دا موږ هلته ټول عمر تداوي هر هفته کې یو ځل راځي موږ ورسته کوو. نو ګټه یې دا ده چې هغه د دردونو دپاره دوا خوري بیا چې کله دا کېږي هېڅ یې خوري نه د هغې په ځای باندې هفته کې یو ځل دغه ستنې دغه کوي. ځګر درېیمه نقطه چې کومه ده دا د بیتا ترسال هډوکي لومړي او دوم هډوکي تر منځ ده. دا د پټیلا هډوکی دی
دا دی او د دې چې کوم دی دلته دوه نقطې دي یوه نقطه چې کومه ده د توري لسمه نقطه ده بله چې کوم دی د معدې څلور دېرشتمه نقطه ده او دا دواړه نقطې لټرال او میډیال انسي او وحشي طرف ته یا داخلي کورني او بهر طرف ته دا دواړه واقع دي د یو بل په مقابل کې او دا دوه کن چې کوم دی د پټېلا د هډوکي د پاس څنډې څخه د پاسنۍ څنډې څخه پروکسیمال یا نږدې قرار لري دا اوس که دلته موږ دا وګورو یعنې دا دوه کن دی دا نقطه چې کومه ده دا د توري ده او دا ما مخکې وویل چې یعنې لس دفعې تاسې یو ځل وکړئ یو بیا تاسو د هغې نه پوښتنه کوئ بعضې وایي چې یاره ما زر جواب وایي بعضې وایي چې یاره زه ورسره اوس ښه یم ملا مې سپکه ده اوس که نه بعضې وایي ملا مې بډۍ شوې ده هغې ته ورخطا کېږي مه کېږي بعضې وخت سړی ډېر ځل وکړي هغه ځای بډۍ کېږي نو دې په خاطر باندې ښه خبره ده هفته کې یو ځل یا دوه ځل زیات مه کوئ او لس ځلې یو ځلې پوره کوئ دا بله نقطه چې کومه ده پټېلا د پټېلا د پورتنۍ څنډې ته دا چې دی د پښې د پتون او د پښې دوهمه نقطه ده بله دلته چې دی د دې پټېلا لیګامنټ داخل او بهر ته دلته دوه نقطې دا اضافي د پښې او د پتون دا اضافي نقطه ده او بله چې دا د معدې پنځه دېرشتمه نقطه د زنګون سترګې چې کومې دي دوه ستنې داسې بعضې وخت دغه شپږ دېرشتمه نقطه ده د معدې مهمه نقطه دا سړی کولی شي چې توري ناهمه نقطه متاکارپال هډوکي منځنۍ نقطه دا د غټو کولمو څلورمه نقطه ده دا نقطه ده چې د انالګیتیک نقطه ده انرژي چې کومه ده په دې ویالو کې جریان لري کله چې د دې انرژۍ مخه ډب کېږي نو بس مرسته کوي بیا د هډوکي دا سر چې کوم دی